ملګرو د اشرف غني ټیم ته ډیر خلک او ډیر سیاسیون راغلل. هغه سیاسیون هم راغلل چې ځان ته به ځان ویل، خو اشرف غني سره ونه چلیدل. داسې له صحنې ورک شول لکه مرغۍ چې پر وهي او اسمان ته لاړه شي پسې ورکه شي. دا ځل بیا د فلم هلک جنرال دوستم صحنې ته راغلی. دوستم څه غواړي؟ ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ او ځان له تازه خبر کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. بلې یوې نوې تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال دوستم په خلکو غږ کړی دی چې په طالبانو پسې د کور په کور وګرځي او د دوی نښان دې ورک کړي. د معلوماتو تر مخه د ولسمشر غني لومړی مرستیال او د جنبش ګوند جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې له خپلو خلکو غوښتي دي چې د طالبانو پر وړاندې دې میدان ته راوځي او ورسره دې وجنګیږي. په اقچه ولسوالۍ د طالبانو تر بریدونو وروسته نوموړي تېره ورځ دغه ولسوالۍ ته ورغلی و چې په لاره د طالبانو له کمین سره هم مخ شوی و. هغه په اقچه ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته په خپله وینا کې ویل: ملا مو وتړئ، کور په کور بلد یې، زه د خپلو سرتیرو تر شا ولاړ یم، د فاریاب پر لوري حرکت کوو، د سرپل پر خوا حرکت کوو او په 3 میاشتو کې به دا طالبان له منځه یوسو. په شمال کې عبدالرشید دوستم د ملي یووالي حکومت په پیل کې هم له ولسمشر غني غوښتنه کړې وه چې حکومت دې ورته اجازه ورکړي، نو هغه به په 6 میاشتو کې دننه طالبان له منځه یوسي او هیواد به ترې پاک کړي. د یادولو ده چې د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې 3 ورځې مخکې هم طالبانو بریدونه کړي وو چې پکې 20 افغان امنیتي او دفاعي سرتیري په شهادت رسولي وو. طالبانو د شپې بریدونه کړي وو چې بالاحصار یې نیولی وو او 20 تنه یې شهیدان کړي وو. همداراز 15 تنه یې له ځان سره بیولي وو او یو ملکي کس یې هم په شهادت رسولی وو. درنو لیدونکو، مننه له تاسو څخه چې مونږ سره یې او زمونږ ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.